آیا ستاسو ویډیوګانې ویوز نه اخلي ځکه چې تمنیل مو ښه نه دی؟ آیا تاسو د یو ساده فیسبوک پوسټ یا لوګو ډیزاین کولو لپاره ډیزاینرانو ته ډیرې پیسې ورکوئ او بیا هم ستاسو په خپله ژبه پښتو یا دري یا عربي کې سم نه لیکل کیږي؟ دا ستونزې نن ختمې شوي. د ګوګل جیمینای نوی طوفان نینو بنانا پرو راغلی. دا یوازې د خبرو کولو ماشین نه ده. مخکې هم دغه عکسونه ډیزاینونه جوړول خو په پښتو دري عربي او اردو ژبه کې لیکل نه شوی کولای. خو دا اوس تاسو وړیا ګرافیک ډیزاینر ده. نن زه تاسو ته ښیم چې څنګه یوازې په خبرو کولو سره داسې مسلکي تمنیلونه جوړ کړئ چې خلک مجبور شي کلیک پرې وکړي. السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه محمد عمر رحیمی یم او تاسو د څنګه یوټیوب چینل ګورئ. موږ تل فکر کوو چې ای آی یوازې انګلیسي پوهیږي، خو نن به زه تاسو ته ثبوت وړاندې کړم چې ګوګل جیمینای اوس زموږ په ژبو یعنی پښتو، عربي، دري او اردو ژبه کې داسې کمالونه کوي چې حیران بشئ. موږ به زده کړو چې څنګه ورته په پښتو امر وکړو او هغه راته یو مکمل ډیزاین جوړ کړي. ګرانو ملګرو، د جیمینای نانو بنانا پرو نوی ورژن اوس د دې وړتیا لري چې ستاسو متن په تصویر او ډیزاین بدل کړي. تاسو اړتیا نه لرئ چې فوټوشاپ یا کینوا زده کړئ. تاسو یوازې باید پوه شئ چې څنګه ورته ووایاست. دا ستاسو لپاره درې لوی کارونه کولی شي. اول، سوشل میډیا پوسټونه. د فیسبوک یا انسټاګرام لپاره په پښتو شعرونو یا اعلاناتو ښکلي پوسټونه جوړولی شئ. او دوهم، لوګو ډیزاین. د خپل نوي شرکت یا چینل لپاره ځانګړي لوګو جوړولی شئ. او دریم، تر ټولو مهم، د یوټیوب تمنیلونه، هغه برخې چې ستاسو چینل اسمان ته خیژوي. راځئ چې یوه عملي بیلګه وګورو. فرض کړئ زه د خپل کوکینګ چینل لرم او غواړم د قابلي پلاو ویډیو لپاره یو زبردست تمنیل جوړ کړم. تر هر څه له مخه باید موږ پرومپټ جوړ کړو او د پرومپټ جوړولو لپاره تر ټولو ښه یو اپلیکیشن چې ده هغه زموږ چیټ جی پی ټي ده. چیټ جی پی ټي مې خلاص کړی، راځم دلته ورته لیکم څه ما مخکې لیکلي وو. دلته ای آی ته ما لیکلي زه غواړم چې تمنیل ډیزاین کړم. زه تمنیل غواړم په پښتو ډیزاین کړم، نو دا لازمي ورسره ولیکم. زه غواړم چې تمنیل په پښتو ژبه ډیزاین جوړ کړم. ته راته یو جیسن پرومپټ جوړ کړه. جیسن د ای آی ژبه ده. د ای آی ژبه ده. زه اوس ورسره لیکم جیسن تفصیلي پرومپټ جوړ کړه د لاندې معلوماتو سره سم. بیا مې لاندې خپل ټول معلومات ورکړي دي ای آی ته چې زه په دې هکله خپل تصویر غواړم یا کوم چې تمنیل جوړوم د یوټیوب لپاره، هغه د لاندې معلوماتو سره سم ده. او په اخر کې مې لیکلي پرومپټ په انګلیسي ژبه جوړ کړه. نو دا میسیج لیږم چیټ جی پی ټي ته. که تاسو وګورئ چیټ جی پی ټي موږ ته یو ډیر ښایسته او ښکلی شان یو پرومپټ ولیکل. اوس دلته په دا کوډ کلیک کوم، دلته کاپي کوډ لیکلی. که هغسې نو بیا تاسو کولی شئ داسې کلیک ونیسئ او سلیکټ ټیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو تاسو د دې ځای څخه هم کولی شئ چې خپل ټیکسټ کاپي کړئ. ما کاپي کړو. اوس راځم جیمینای خلاصوم. همدلته به تاسو وګورئ دا یو سیټینګ به وکړئ. له هغو وروسته به موږ وکړو چې خپل تمنیل جوړ کړو. په فاسټ به کلیک وکړئ. دا به دلته دا دویم ته راواړوي چې د تھینکینګ ود 3 پرو په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو کریټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. نو اوس راځم دلته خپل کوم پرومپټ چې موږ جوړ کړی و هغه کاپي کوم، پیسټ کوم دلته. نو کلیک ور باندې کوم. اوس زموږ که تاسو وګورئ نینو بنانا پرو دلته ولیکل سو. جنریټینګ ایمیج ود نینو بنانا پرو. همدا فری اکاونټ ده، ما هیڅ یې ورپۍ نه ده په ورکړي. بیا هم جوړوي راته. اوس دلته که تاسو وګورئ ډېر ښایسته ډیزاین یې راته جوړ کړو. دغه ډیزاین ده. همدا تاسو کولی شئ چې د دې څخه دلته سیو کړئ او خپل موبایل ته محفوظ کړئ. خو دا ای آی ده، څه جادو نه ده. دا کولی شي چې غلطي وکړي یا کوم عکس کمزوری او خراب او سم نه وي. نو د هغه لپاره تاسو کولی شئ چې په دې کې
نور ترتیبونه وکړي دا جوړ کړي سمې کړي له سره نو د هغه لپاره تاسو راسئ دلته ورته ولیکئ یا ولاړ سئ د دغه کوم چې هلته ورسئ پرومپټ هلته جوړ کړئ یا که غواړئ نو همدلته دغه خپل څه چې ورته لیکئ هغه ورته ولیکئ او هر څه پې بدل کړئ ډیزاین ښه ده خو دا ګوره ما ولیکل او دلته دستي ګوګل کوم جی بورډ چې ده د هغه په مرسته مې دستي هلته ترجمه هم کړو ډیزاین ښه ده خو د پښتو متن رنګ له ژیړ څخه سپین ته بدل کړه دا ویني دا هر څه ما دلته ورته ولیکل نو د دې لپاره او که نور څه بدلون کوئ هغه هم کولی شئ زه هم دغه لیکم فلحال ورته بیرته ورلیږم په پښتو کې که فلحال تاسو ټیکسټ میسیج ورته وکړئ خط ورته ولیکئ کیدای شي لږ څه ځنډ واخلي یا پوه نشي سم نو د هغه لپاره کوشش وکړئ چې ورته ترجمه یې کړئ او دغه په مطابق به تاسو ته یو ښایسته ډیزاین جوړ کړي نو داسې تاسو کولی شئ چې نور هم بدلونونه وکړئ زموږ بل عکس هم جوړ سو لږ وخت صبر وکړو که تاسو وګورئ نو هر څه هغه دي خو یوازې کوم چې زموږ د ټیکسټ رنګ و د خط رنګ و هغه یې ور بدل کړو له زیړ څخه یې سپین ته راواړول همداسې تاسو نور هم تبدیلیان پکې کولی شئ که غواړئ چې دا کوم چې د وریځو کاسه ده دا چا په لاس کې نیولي هغه هم دلته تاسو ورته لیکلی شئ د یې په هغه مطابق کولی شئ بیکګراونډ ور بدلولی شئ هر څه چې وغواړئ کولی شئ خوا به مو ساعتونه پرې لګول یوه خبره په یاد ساتئ دا مصنوعي ځیرکتیا ده جادو نه ده کله نه کله به دا کوچنۍ تېروتنې کوي مثلا کیدای شي د پښتو لیکل کږه وږه وي یا رنګ یې ستاسو خوښې نه شي یا عکس سم نه وي حل څه ده مه ناهیلي کیږئ تاسو باید د یو کشر ډیزاینر په څیر ورسره چلند وکړئ ورته ووایاست چې څه شی غلط دی ملګرو دا ډیزاین نړۍ بدله شوې اوس ستاسو ژبه پښتو عربي دری په ټکنالوژي کې شاته نه ده پاتې که غواړئ چې په راتلونکي ویډیو کې زه په عملي توګه یوه لوګو ډیزاین کړم یا یو بل څه د فیسبوک لپاره یو ښایسته شاعري پوسټ ډیزاین کړم نو په کمنټ کې ولیکئ لوګو یا د فیسبوک پوسټ دا ویډیو لایک کړئ ترڅو نورو افغانانو او پښتنو ته هم ورسیږي او زموږ چینل څنګه ضرور سبسکرایب کړئ خپل تمنیلونه سم کړئ او ویوز مو زیات کړئ تر بل ویډیو مو په الله سپارم د الله په امان